معظم علي. د ایمان، وطن او عدالت لپاره د انګریزي استعمار پر وړاندې د مبارزې اتل. معظم علي. اوویشتمه برخه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. محترمو اوریدونکو، د میرانپور کټره له ماتې وروسته د روهیلو په مخ کې له دې پرته بل شی نه و چې یا ووژل سي او یا هجرت وکړي. د جنوبي هند انګریزي کمپنۍ او د اوده پوځونو دوی د څارویو په څېر راګیرول او وژل یې. د دې کلي یې سوځول د اور او وینو له دغه توپانه چې چا ځانونه ژوندي ایستل، نو په لیرې سیمو کې پناه اخیسته. دغه جګړه د کوم حکومت او یا پوځ پر خلاف نه وه، بلکې د هغه انسانانو پر خلاف وه چې تر ټولو ستره ګناه دا وه چې دوی د کوم میر جعفر، کوم شجاع الدوله او کوم میر نظام علي خان غوندې وطن پلورو فرمان ته غاړه نه ایښودله. د روهیلکند ځمکه د هغه شریف، زړور او غیرتي قوم د زامنو په وینو رنګه وه، او د روهیلکند نه د باندې هیڅوک نه و چې د هغه قوم اوښکې پاکې کړي. د مهاجرینو کاروانونه له خپل ټاټوبې راوتل او په غرونو، ځنګلونو او دښتو کې پناه اخیسته. د دوی تېر وختونه د لوټ سویو عصمتونو، ویجاړ شوي کلیو، بېګور او کفنه شهیدانو له ترخو کیسو ډکه وه. په څو ورځو کې دننه 100,000 تنه د جلاوطنۍ په حالت کې له لوږې، بېوسۍ او نورو رنګارنګ ستونزو سره لاس او ګریوان وه. نواب وزیر اوده شجاع الملک په دې خوښ و چې یوه سمسوره او ښکلې سیمه یې په پاچاهۍ کې ورزیاته سوه. انګریزان خوښ وه چې د هندوستان یو تورزن مټ ورسوی دی، او مراټیان پر دې خوښ وه چې هغه خلک چې یو وخت په ډهلي کې د دوی په مخه کې درېدای سوای بشپړ مات سول. کوم کاروان چې له معظم علي او اکبر خان سره ولاړل، له بې شمېره ستونزو او مصیبتونو وروسته یو ورځ د حیدرآباد څنډو ته ننوتل. په لاره کې 2 ځایه پر دوی غلو بریدونه وکړل، خو د کاروان له ساتونکو سره تر معمولي چکر وروسته بیرته وتښتېدل. معظم علي له دې وېرېدی چې د اوده پوځ به ورپسې سي، خو د اوده پوځ لوی سالار د بری په جشن کې د ګډون لپاره لکنو ته رسېدلی و، او سرتېر یې د اکبر خان پر کلي د یرغل کوونکو ملګرو نه له برخلیک نه ناخبره د روهیلکند په ساره او اوږده کې په لوټمار او عامه وژنه بوخت وه. 4 ورځې وروسته د انګریز پوځ منصبداران چې د خپلو ملګرو له پای نه خبر سول، نو دغه کاروان ډېر مزلونه وهلي وه. د حیدرآباد له پلازمینې نه 3 پړاوه لیرې معظم علي اکبر خان ته وویل: انډیواله، نور ستا مزل رانږدې سوی دی، زه باید ډېر زر بیرته سرنګابتم ته رسېدلی وای. نور ماته اجازه راکړه او دا ژمنه وکړه چې که د حیدرآباد وضع ستا په مزاج برابره نه وه، نو ماته به راځې. اکبر خان ځواب ورکړ: زه وعده کوم. معظم علي له هغه سره خدای پاماني کوله، ورته ویې ویل: زه به دې د لیک انتظار کوم. چې کله هغه پر آس پښه واړوله، نو بلقیس په داسې حال کې چې سترګې ډکې وې ورته وویل: ورور جانه، ورېندار ته مې سلامونه وایه، زه به یو ورځ د هغې د لیدو لپاره سرنګابتم ته خامخا درځم. معظم علي په رکاب کې پښه کښېښودله او ویې ویل: خامخا راسه، زه ویرېږم چې حیدرآباد ته ولاړه سې، موږ به هېر نه کړې. معظم علي او 15 تنه ملګري یې پر آسونو سپاره سول او په یوه لور ولاړل، او اکبر خان هم کاروان ته د کوچ امر وکړ. محترمو اوریدونکو، معظم علي چې سرنګابتم ته ورسېد، د پوځي روزنې مرکز سرپرستي بیا په لاس کې واخیستله. له مراټیانو سره تر اوسه د حیدرعلي جګړه روانه وه، او هره ورځ د میسور له حکومت سره نوې سیمې شاملېدلې. تر 1 کاله پورې معظم علي ته د اکبر خان هیڅ احوال رانغی. یو ورځ د شیخ فخرالدین په نامه یو لیک واستوه. نږدې 1 میاشت وروسته د هغه د لیک په جواب کې د اکبر خان لیک راغلی. هغه لیکلی و: ورور جانه، تا چې د بلقیس د ماما په نامه کوم لیک را استولی و، ناوخت را ورسېد. حیدرآباد ته چې را ورسېدو، شیخ فخرالدین هڅه کوله چې زه له ده سره په سوداګرۍ کې شریک سم، خو ما پر اوږو د خپل قام خلکو ته د ځای موندلو دنده وه.
د عطیې میړه له ادهونې نه ماته په پوځ کې د ښه منصب له وړاندیز سره راغلی، خو زه هغو ته هم چمتو نه وم. تر هغه وروسته موږ د شیخ فخرالدین په هڅو او د طاهر بیګ د نفوذ او اعتبار په سبب د کرشنا او تنگ بهدره سیند ترمنځ یوه ستره ټوټه ځمکه په ارزانه بیه وپلورله چې اباد یې کړو. زما د قام خلک چې د خپل کور کلي د پرېښودلو سره څه نغدې پیسې ورسره راوړې وې، هغه مو دلته په کار سوې. دغه سیمه د مراټانو له بریده یوازې څو میله لیرې ده. موږ یوه اندازه ځمکه له هغو ځمکوالو نه هم وپلرله چې د مراټانو د جنجال له ویرې یې غوښتل د ادهونې په شاوخوا کې چېرته واړوي. نوره ځمکه سرکاري ده او موږ د هغو لپاره ادهونې حکومت ته څه پیسې نه دي ورکړې. یوازې دا شرط یې ایښی دی چې که د مراټانو له لورې څه خطر پیښ سو نو موږ به خپله دفاع په خپله کوو. دغه ځمکه ډېره ښه ده، خو د ځنګل د وهلو او کرنې ته د ځمکې برابرولو لپاره باید ترې وخته کار پکښې وکړو. د شیخ فخرالدین هڅه دا وه چې ماته د حیدرآباد په شاوخوا کې ځمکه را پیدا کړي او په خپلو هڅو یې تر یوه حده بریالی هم سو، خو ما دا نه غوښتل چې د یو ځمکوال په حیث د نظام پوځ ته کرایې سرتیري تیار کړم. د ادهونې له حکومت سره زما دا تړون سوی دی چې څومره ځمکه آباده کړی سوه نو موږ به د هغو مالیه ادا کوو او له موږ نه به دوی هېڅکله هم سرتیري نه غواړي. د روهیلکند ډېرې نورې قبیلې په دې هېواد کې سرګردانه ګرځه راګرځي. کوم 500 تنه ماته 2 میاشتې مخکې حیدرآباد ته راغلل او هغوی مې دلته راسره راوستي دي. که وضع اجازه راکړه نو موږ به په 2-3 کلو کې دغه شاړ ځنګل په سمسور فصل بدل کړو. د بلال څو قومونه دلته یوازې په ښکار ګزاره کوله، خو اوس موږ په سبب هغوی هم د کرنې او بزګرۍ په لور مات سوي دي. ما 50 تنه له هغوی نه مزدوران نیولي دي. اوس دغه سیمه زموږ وړکې نړۍ ده او موږ غواړو چې د باندنیو طوفانونو نه خوندي وساتو. زما په زړه کې که سرنګپتم ته د تلو کوم خیال و نور مې له سره تللی دی. اوس که زه کله درځم نو ستا لیدو ته به درځم. بلقیس تا او رندارې ته سلامونه وایي. نور په خدای سپارلې، ستا ورور اکبر. دا له نوي پناه ځای نه د اکبر خان لومړی او وروستی لیک و. تر دې وروسته دغه 2 انډوالان د خپلو دنیاو په جوړولو بوخت سول او یوه هم دومره وخت ونه موند چې د بل احوال واخلي. محترمو اوریدونکو، 6 کاله نور هم تیر سول. په دې موده کې د میسور په سلګونو ځوانانو د سرنګپتم په نظامي مدرسه کې خپلې زده کړې بشپړې کړې او د حیدر علي په پوځ کې شامل سول. د معظم علي زامنو د تورو په شرنګا کې سترګې لغړولې وې او د هغې مور شیدې رودلې وې چې د خپل میړه د کورنیو پر غیرت او میړانه نازېدله. دغه هلکوان چې لږ راهوښیار سول نو د پیریانو، دیوانو او شامارونو د کیسو پر ځای د جګړو کیسې اورېدې او چې رالوی سول نو د خپل پلار په مجلس کې د حیدر علي ستر پوځي سالاران لیدل. صدیق علي پر 11 کلنۍ د سرنګپتم له پوځي مدرسې نه فارغ سو او بیا د کښتۍ چلولو د زده کړې لپاره له خپل فرانسوي ښوونکي سره بنګلور ته ولاړی. مسعود علي، انور علي او مراد علي په پوځي مدرسه کې زده کړې وکولې. معظم علي غوښتل چې خپل ټول زامن یې غوره علما کرام او پوځیان سي، ځکه خو ده په کور کې د فارسي او عربي د زده کړو دنده یوه ایراني عالم ته سپارلې وه او ده به هم د وزګارتیا پر مهال د هغوی روزنې ته پام اړوه. دا هغه مهال و چې د هندوستان په نیول شویو سیمو کې د انګریزانو تیری اوج ته رسېدلی و. د ختیځ هند انګریزي سوداګري کمپنۍ له یو معمولي کاتب نه واخله تر ګورنر جنراله پورې ټول په لوټمار بوخت وه. د بنګال د ښارونو سوداګري تباسیه وه. شتمن سوداګر یې د پولې پړک ته کښېنول او له هېواده یې وتلو ته اړ کړل. انګریزانو ته د میرجعفر د ذلیلانه خدمتونو په بدل کې وارن هیسټینګز د هغه پاتې کورنۍ وویروله او په ګواښونو یې په لکونو پیسې ترې واخیستې. د بنګال یو عزتمن او لوړ نسبه برهمن نن کومار د وارن هیسټینګز د لوټمار پر خلاف د احتجاج غږ اوچت کړ. د دې په بدل کې وارن هیسټینګز هغه ته د دروغو دسیسه جوړه کړه او ویې واژه. وارن هیسټینګز چې د بنګال پر لوټ زړه یخ کړ نو د بنارس راجا جټ سنګ ته یې مخ ورواړوه. راجا جټ سنګ د ده د قناعت کولو لپاره خپلې خزانې پرې وخوړې، خو له هغه سره د وارن هیسټینګز
او د کمپنۍ د نورو چارواکو د لوږې چاره نه وه. څومره چې د بنارس خزانې تشېدلې، د وارن هسټینګز غوښتنې زیاتېدې تر دې چې له راجا سره هېڅ پاتې نه سول. نو وارن هسټینګز پر هغه له امر نه د سړغړونې تور ولګاوه او په خپله بنارس ته ورغلی او د راجا جټسینګ د نیولو امر یې وکړ. امن خوښې راجا د نیکنیتي د ښودلو په دود بېله څه اړخ او ډوبه ځان تسلیم کړ. خو د بنارس ولس او پوځ د خپل راجا دغه سپکاوی ونه زغمی. هغوی انګریزي سرتیري او منصبداران ووژل او راجا یې د هغوی له منګولو وژغوره. هسټینګز له بنارس نه وتښتېد او یو لوی پوځ یې راټول کړ او پر بنارس یې یرغل وکړ. راجا جټسینګ د خپل ځان او عزت له ویرې ګوالیار ته وتښتېد. وارن هسټینګز د هغه پر ځای د ده وراره پر تخت کښېناوه او خپله مالیه یې د 2 لکو نه 4 لکو پونډو ته لوړه کړه. د نواب وزیر اودا شجاع الدوله له مړینې وروسته د اودا واکمني د هغه د زوی اسف الدوله په لاس کې ورغله. پر روهیلخان د یرغل په اړه شجاع الدوله د وارن هسټینګز د مرستې په سبب د ختیځ هند انګریزي سوداګري کمپنۍ پوروړی سوی و. چې اسف الدوله پر تخت کښېناست، وارن هسټینګز 15 لکه روپۍ ترې وغوښتې. له اسف الدوله سره روپۍ نه وې، خو دا د انګریزي پوځ په مرسته له خپلې کونډې مور او انا نه 15 لکه روپۍ په دې شرط واخیستې چې نور به دوی او انګریزان څه نه ترې غواړي. خو د وارن هسټینګز تر غوږو د اودا د شاهي ملیکو د شتمنیو کیسې رسېدلې وې چې د پیسو ترلاسه کولو لپاره هغه هر حربه او چل روا باله. ځکه خو هغه اسف الدوله او د لکنو انګریزي استازي پر دې اړ ایستل چې له هغو نه نورې پیسې واخلي. کله چې اسف الدوله یو هدف نور وړاندې تلو ته تیار نسو، نو هسټینګز انګریزي استازي ته امر وکړ چې د انګریزي پوځونو یو کنډک فیض آباد ته بوځي، د شاهي بیبیانو ماڼۍ کلابندي کړي او هغوی دومره په عذاب کړي چې د پیسو ورکولو ته چمتو سي. انګریزي استازي مډلټن چې له هغو بیبیانو نه د پیسو په ترلاسه کولو کې پر خپله ناکامي اعتراف وکړ، نو وارن هسټینګز د هغه پر ځای برسټو په نامه بل څوک واستاوه. نوي استازي د شاهي میرمنو د ماڼیو له کلابندۍ وروسته د هغوی نوکران ونیول او د پټو خزانو د درک معلومولو لپاره یې تر 2 میاشتې پورې پر هغوی بېدریغه تېری وکړ. 2 کاله پخوا شجاع الدوله د انګریزانو په مرسته د روهیلخند پر عزت او خپلواکۍ یرغل کړی و او اوس هماغه انګریزان د ده حرم ته ورورسېدل. د هغه بوډۍ مور او شهزادګیو به د خپل مینځو او غلامانو کریږې اورېدې چې بندیان وه او انګریزي پوځیانو به د پټې خزانې د معلومولو لپاره سهار او ماښام ډبول. تر دې چې 1 کال وروسته شاهي میرمنو خپله ټوله خزانه انګریزانو ته وسپارله، نو هغوی له دې عذابه بېغمه سول. دوهم شاه عالم چې 2 کاله وړاندې د انګریزانو له سرپرستۍ نه راووت او د مرهټیانو تر سرپرستۍ لاندې د ډیلي پر تخت ناست و، هغه ته به ښایي دا هم معلومه نه وه چې د نوي واکمنۍ بریدونه له کومه ځایه تر کومه ځایه دي. هغه د یوه بېوسه او چوپ نندارچي په توګه دې پیښو ته کتل. محترمو اوریدونکو، په جنوبي هندوستان کې د کرناټک وضع تر بنګال، اودا او بنارس هم بده وه. محمد علي والاجاح په ښکاره د کرناټک واکمن و، خو په حقیقت کې هغه یو داسې جوړې وه چې انګریزانو د کرناټک د اولس د وینو زبېښولو لپاره کاروله. د والاجاح د ژوند تر ټولو ستره هیله دا وه چې انګریزان میسور ونیسي او بیا د هغو ځینې برخې د ارکاټ په حکومت کې شاملې کړي چې د انګریزانو د سرخوان پر پاتې شویو د هغو ملکو او شهزادګیو ښه پالنه وسي چې اوس شمېر درزنو ته رسېدلی و. د نیکۍ او شرافت مسخه کېدل د انسانانو برخلیک د ځناورو په لاس کې و. د کرناټک خپل سوي اولس د یوه ژغورونکي په انتظار وه. د خدای کسات اخیستونکي ځواکونه وخوځېدل، یو اورغورځونکی غر وچاودېدی او انګریزان چې یوازې موږ او نور هیڅ نه نارې وهلې د هغوی پر څنډه ولاړ وه. دا حیدرعلي و چې د یوه اورني سیلاب په څېر له میسور نه راووت او پر کرناټک راخپور سو. له 7 سمندرونو پورې غاړې ته راغی. هغه سوداګر چې په خپلو چالاکیو او ټګیو د هندوستان د نیولو خوبونه لیدل، د دې سیلاب مخې ته تښتېدل. هغوی چې د خپلو توپونو په ډونډوکار کې د بېوسه انسانانو له کریږو سره روږدي وه، اوس یې د داسې یوه اولس
د ځوانانو عبرنونه لیدل چې دوی یې د فلج کېدو اټکل کړی و او دوی چې د دې هیواد د وطن پلورو او بې حسه واکمنو وطن پلورنه او بې غیرتي د خپل بري تر ټولو ستر ضمانت باله، اوس یې د حیدرعلي ښي او کیڼ لوري ته د وخت ډېر غوره جنرالان لیدل. هغو انګریزي سیاستوالو چې څو کلونه وړاندې یې یوازې پر دې هیله د مدارس له تړون نه سرغړونه وکړه او حیدرعلي یې د مراټانو جګړې ته یوازې پرې ایښی و چې مراټان به په خپل بې دریغه ځواک میسور ونیسي او دوی به بیا له هغوی نه خپله برخه واخلي. نن هغوی په خپله مخه کې هغه نوي زړه سپاره پوځونه لیدل چې سمندر ته د انګریزانو د وټل وهلو په نیت راپورته سوی و. د مدارس والي چې له دې وضع سره مخامخ سو، د پوځ قومنده یې د بکسر فاتح هکټر منرو ته وسپارله او کرنیل بیلي ته یې حکم واستاوه چې له ګنتور نه له خپل پوځ سره پرمختګ وکړي او د سر هکټر منرو سره یو ځای سي. جنرال منرو له مدارس نه روان سو او کنجي ورم ته ورسید. د کرنیل بیلي په انتظار سو. حیدرعلي شهزاده ټیپو د کرنیل بیلي د مخې نیولو لپاره ورواستاوه او په خپل د ارکاټ کلابندي پرېښوده. د کنجي ورم په لور وړاندې ولاړی. ټیپو له کنجي ورم څخه 15 میله لیرې کرنیل بیلي را لاندې کړ او په لومړي نښه کې یې د دښمن 200 پوځیان ووژل. په دې موده کې د ټیپو مرستې ته د سرتیرو څو ډلې راورسېدې او کرنیل بیلي سرمینلو ته احوال واستاوه چې دی له بیړنیو مرستو پرته د ټیپو له کلهبندۍ نه نشي وتلی او پرمختګ نسي کولی. د دسمبر پر 9 سرښاغلي منرو 1000 تنه سرتیري د مرستې لپاره کرنیل بیلي ته ورواستول او په همدې شپه یې کنجورم ته کوچ وکړ. خو د ټیپو پوځ هغوی پسې واخیستل. کنجورم ته 9 میله نږدې کرنیل بیلي خپل پوځ ته امر وکړ چې واړوي. هغوی دا هیله درلوده چې تر سهاره به په خپله منرو د دې مرستې ته راورسیږي. خو سهار د شا له لورې د ټیپو پوځ پر دوی د ګولیو باران پیل کړ. له دې سره جوخت حیدرعلي کنجورم ته د تلو پر ځای د ټیپو مرستې ته ځان ورورساوه. کرنیل بیلي د ناهیلۍ په حالت کې وړاندې روان و، خو له شا نه د ټوپونو په ډزو او له دواړو اړخونو نه د سپرو د بریدونو له امله ګام پر ګام له سختو ځاني زیانونو سره مخامخ سول. وروسته کنجورم ته 6 میله نږدې دې ته اړ سول چې پښې ټینګه کړي او د مقابلې پرېکړه وکړه. خو په دې ځان کې د ټیپو مرستې ته د حیدرعلي توپخانه هم راورسېده. له 2 لویو توپونو په ډزو کې د انګریزي توپونو په منځ کې ګډوډي جوړه سوه. د هغوی د پوځ ځایي سرتیري له میدان نه وتښتېدل او اروپایي سرتیري یې وسلې وغورځولې. سرښاغلی هټکر منرو د کرنیل بیلي له ماتې سره دومره وارخطا سو چې خپل درانه توپونه یې یوه ډنډ ته وغورځول او د مدارس په لور وتښتېدی. د ټیپي توپخانې کنډکونه ورپسې سول. منرو ګام په ګام مړی پرېښودل او د ډېرې بدې وضع سره مدارس ته ورسېدی. د مدارس اوسېدونکو چې د بکسر فاتح په دې وضع کې ولید، په کړس کړس به یې ورپورې خندل. شهزاده ټیپو د منرو د پوځ جنګي وسایل او سامان او خوراکي توکي ونیول او بیا له خپل پلار سره یو ځای سو. د میسور پوځ د کرناټک د پلازمېنې ارکاټ په لور پر مخ ولاړی او محمد علي والاجاه له خپلو انګریزي بادارانو سره له هغه ځایه وتښتېدی او د 1980 په اکتوبر کې پر ارکاټ د حیدرعلي بیرغ ورپېدی. حیدرعلي ارکاټ خپله پلازمېنه کړه او د فتح شوې سیمې په تنظیم بوخت و. ټیپو له 10,000 تنه پوځ سره وړاندې ولاړ او د سیتګړه کلا یې کلابنده کړه. دغه کلا ډېره مضبوطه وه او 200 تنه پوځ پکښې ګمارل سوی و چې د ډېرو میاشتو وسلې او خوراکي زېرمې یې درلودې. خو د کلا ساتونکي د ټیپو له پرلهپسې بریدونو نه ورخطا سول. د 1980 جنوري پر 14 یې وسلې وغورځولې. تر دې وروسته ټیپو د انبور پر کلا برید وکړ. د دې کلا کومندان یو انګریز کپتان کیټن و. هغه نږدې تر 15 ورځو پورې د حمله کوونکي پوځ په وړاندې ټینګار کاوه، خو چې د ژغورنې هیڅ لارې ونه لیدل نو وسله یې وغورځوله. د کرناټک د دغه 2 مهمو کلاګانو له نیولو وروسته شهزاده ټیپو د تیاکړه پر لور وړاندې ولاړی. د 4 اونیو کلابندۍ وروسته یې چې کله د ده پوځ د تیاکړې پر کلا پرېکنده برید پیل کړ، انګریزي قمندان د کلا پر دروازه د سولې سپین بیرغ اوچت کړ. ټیپو پوځ ته امر وکړ چې ډزې بندې کړي،
خو سبا ته چې انګریزي قمندان کلا پرېښودله دا خبر ورته راغلی چې سرایل کوټ له مرستندوی پوځ سره رارسېدلی دی. ده د کلا د پرېښودلو پر ځای د ټیپو پر پوځ ډزې پیل کړې. جګړه بیا پیل سوه، خو څو ورځې وروسته د کلا ساتونکو ته دا معلومه سوه چې سرایل کوټ څو پړاوه لیرې اړولي او د مرستندویو کنډکونو د راتلو انتظار کوي. انګریزي قمندان بیا د کلا پرېښولو وړاندیز وکړ، خو ټیپو هغه ته له مراعات نه انکار وکړ او له یوه توند برید وروسته یې کلا ونیوله. نور د کرناټک کلکې کلاګانې نیول سوي وې او د ټیپو پوځ له څه خاص مقاومت پرته وړکې کلاګانې او چوکۍ له دښمن څخه پاکې کړې. د جون په میاشت کې شهزاده ټیپو له شاندارو بریاو وروسته چې ارکاټ ته راستون سو، نو حیدرعلي د ده د هرکلي لپاره له ښاره د باندې راووت. دا یوازې د یوه واکمن له لوري د خپل ځایناستي او ولیعهد هرکلی نه و، بلکې د یو باعظمته سالار له لوري د خپل پوځ د یوه ځوان جنرال هرکلی و چې د میړانې او عزت غږ یې تر 7 سمندرونو پورې غاړې ته رسېدلی و. د خپل ژوند په وروستیو کلو کې حیدرعلي هغه بوډا شاهین ته ورته و چې له خپلې ځالې نه د خپل ځوان بچي د الوت ننداره کوي. هغه د خپلې تورې پر څوکه د هندوستان پر نقشه د خپلې سترې واکمنۍ کرښې کاږلې او د ده ولیعهد د ده د واکمنۍ په نقشه کې نوي رنګونه زیاتول. د حیدرعلي ازمایل سوي جنرالانو په هر ډګر کې د توپونو د ټیپو مشرتوب د بري کنجې بلله. د کرناټک د جګړې پر 2 کال د میسور دغه باعظمته واکمن نور له پښو ولوېد. د ده ځواني چې د تورو په شنګا کې تېره سوې وه، اوس یې د ژوندانه وروستۍ خوښي دا وه چې کوم واکمن به تر ټیپو ښه ځایناستي او ولیعهد ونه مومي. ټیپو له کرنیل بیلي او کرنیل منرو وروسته له سرایل کوټ او اسټورټ ازمایل سویو جنرالانو سره ډغرې وهلې وې. په ارکاټ کې د انګریزانو د ځواک له ځپلو وروسته دی د تبخور په لور وړاندې ولاړ چې په مخ کې یې انګریزي پوځونه د میږو په څېر تښتېدل. کرنیل بریت ویټ چې د خپلې توپخانې په دکه یې هیله درلوده چې ډېرې اونۍ به مقاومت وکړي، له 26 ساعتو وروسته وسله وغورځوله. بریت ویټ ته له ماتې ورکولو وروسته ټیپو له څه ټینګار پرته د تبخور پر زیاترو سیمو خپل بیرغ ورپاوه. د 1982 کال د فبروري په وروستیو کې د حیدرعلي په امر ټیپو د تبخور نه د پوانلو پر لور پرمختګ وکړ او له هغه ځایه له فرانسوي کنډکونو سره پرمختګ پیل کړ او ګډلور یې ونیوی. د مای په میاشت کې د ټیپو پوځ او فرانسوي کنډکونه د حیدرعلي له پوځ سره ملګري سول او د پانډیچري په شمال لویدیځ کې د پرموکل پر غرني کلا برید وکړ. جنرال آبرکوټ د کلا ساتونکو ته د مرستې لپاره وړاندې ورغلی، خو هغه ایلا کرنګلي ته رسېدلی و چې خبر سو کلا د میسور پوځ نیولې ده. جنرال آیرکوټ د میسور د پوځ د خوراکي او پوځي زیرمو د ترلاسه کولو په نیت د ارنې په لور مخه کړه، خو حیدرعلي چې د انګریزانو له پرمختګ نه خبر سو ټیپو یې د هغوی د مخ نیولو لپاره ورواستوه. د جون په 2 د جنرال آیرکوټ پوځ له یوه پلوه د ټیپو د پوځ او فرانسوي کنډکونو تر ډزو لاندې راغلی او له بل لوري حیدرعلي په یوه ګړندي یلغار کې پر هغوی له شانه برید وکړ. جنرال آیرکوټ درنې وسلې او د خوراکي شیانو زیرمې پرېښودې او وتښتېدی. سر آیرکوټ چې څومره ګړندی د میسور پر خلاف جګړې ته راوتلی و، تر هغو څو چنده ګړندی بیرته د مدارس په لور روان و. محترمو اوریدونکو، د جګړې په ورځو کې معظم علي پر دې پوهېده چې دی د پوځي مدرسې د ناظم په توګه د مملکت خداداد یوه ستره اړتیا پوره کوي. د پوځي روزنتون پر څارنه برسېره د سرنګابتم د کلا د پراخولو او د نوي مورچلونو د جوړولو کار هم دته سپارل سوی و. دته به د هغو ځوانانو لیکونه راتلل چې د ده له مدرسې نه وتلي وه او د میسور په پوځ کې شامل سوي وه او په مختلفو محاذو کې جنګېدل، خو بیا هم دی پر دې ډېر ځورېده چې د جګړې له ډګر نه لیرې دی. د ده مشر زوی صدیق علي د میسور د یوه جنګي بیړۍ کپتان ټاکل سوی و او معظم علي د هغه په باب ډېر ښه خبرونه اورېدل، خو د هغه کشر مسعود علي له مدرسې نه تر فرغېدو وروسته په پلي پوځ کې شامل سوی و. د جګړې په 2 کال معظم علي زده کوونکو ته د خدای پاماني وینا کوله چې په هغوی کې د ده 3 زوی انور علي د لیس په سر کې و. ده ورته وویل: زما ګرانو زده کوونکو، زه ستاسو د ښه نصیب ارمان کوم. تاسو پر داسې خاوره ژغېدلي یاست چې دلته د عزتمن ژوند او عزتمن مرګ لارې پرانیستې دي.
تاسو د هغه واکمن د پوځ سرتیري یاست چې نظر یې د دوست او دښمن توپیر کولی سي. تاسو به د وخت د ډېرو غوره او سترو جنرالانو په لارښوونه خپله مېړانه او جوهر وښودلی سئ. زما وریښتان نور سپین سوي دي، خو یو داسې وخت و چې زما په رګو کې د وینې پر ځای برېښنا ځلېده. په ځوانۍ کې زما تر ټولو ستره هیله دا وه چې د کوم ستر شخصیت په بریاوو کې برخوال شوم، خو ما په داسې ځمکې کې سترګې لغړولې وې چې د خپلواکۍ د مینوالو ځای پکې د جیل تیاره کوټونو ته او د وطن د خدمتګارانو لپاره د غړغړې پړی و، هلته چې د کوم شهیدان تر پښو لاندې کېدل او وطنپلورو ته د واکمنۍ تختونه سنګارېدل. خو خدای تاسو ته د هغو سالارانو تر قومندې لاندې د جګړې فرصت درکړی چې د هغو د آسونو خدمت هم زما په اند یو نیکمرغي ده. زه چې د شهزاده فتح علي د بریاو خبرونه اورم نو په زړه کې مې په وار وار دا راګرځي چې که چیرې زه دلته ژدلی وای، زما ماشومتوب، زما ځواني او بوډاتوب له دوی سره تېر سوی وای، او د یوه کاروان لپاره تر دې زیاته نیکمرغي بله څه کېدی سي چې امیر یې د لارې په هسکو او ټیټو نظر لري، او یوه سرتیري ته د خدای تر دې بل ستر انعام څه شي دی چې سالار یې د یو ارمان لپاره پر سر ورکولو پوهیږي. زه دعا درته کوم چې همت او غیرت مو د حیدرعلي او شهزاده ټیپو له لوړو ارادو سره ملګرتیا وکړی سي، او زه پر دې ویاړ وکړی سم چې زحمت مې بې ځایه نه سو. یوه اونۍ وروسته انوار علي د حیدرعلي د نامتو جنرال غازي په مشرۍ د جګړې محاذ ته روان سو او د هغه تر قومندې لاندې 50 تنه سپاره وه. تر دې وروسته د معظم علي او فرحت ټوله بوختیا او مینه له وړوکي مراد سره وه. مراد علي په خپلو وړونو کې تر ټولو زیات هوښیار و. د هغه شوخي او شرارتونه د ده د وړونو نوکرانو او ګاونډیو د خبرو توده موضوع وه، خو چې کوم مهال درې واړه وړونه یو په بل پسې له کوره ولاړل نو ده په خپلو خنداګانو او شوخۍ کې یوه تشه او کمبودي لیدله. چې وړونه یې په کور کې وه نو دی به له مدرسې وروسته کرۍ ورځ په لوبو او ساتیریو بوخت و، خو اوس به د وزګارتیا په وخت کې د مور تر څنګ ناست و. د معظم علي زامنو په منظم ډول لیکونه رالېږل. په دې لیکو کې به د مراد علي په اړه لیکلي وه چې د هغه روغتیا څنګه ده، اوس هم همهغه شوخي کوي که نه، یو څه هوښیار سوی دی که نه، د کلي ماشومانو سره جګړې ختمې سوي دي که څنګه، د صابر سره اوس هم جګړه کوي که نه، هغه مو ډېر یادېږي. فرحت به یې خپلو زامنو ته لیکلي وه چې مراد علي اوس ډېر بدل سوی دی، د دوی شوخي ستاسو له تلو سره رخصت سوې ده. دی پر دې ډېر ښه پوهېږي چې زه یوازې سوی یم، چې له ښوونځي نه رخصت سي نیغ کور ته راځي. د پوځي روزنې او کتابونو په لوستلو برسېره د ده ټوله مینه د جګړې په باب د خبرو له اورېدو سره ده. محترمو اوریدونکو، یو ماپښین معظم علي، فرحت او مراد په کور کې په یوه خونه کې ناست وه چې ناڅاپه د کور د نارینهو په برخه کې د آس د پښو تر پهار اوچت سو. لږ ځان وروسته صابر په منډه انګړ ته راغلی او د خونې وره ته چې رانږدې سو صدیق علي خان راغی. د معظم علي او فرحت څېرې له خوښۍ وپړکېدې او مراد علي ورورجان او ورورجان نارې وهلې او د باندې را ووتی. وروسته معظم علي او فرحت هم له خونې نه برنډې ته راووتل. صدیق علي په داسې حال کې انګړ ته وننوت چې مراد علي ورپورې نښتی و. هغه وړاندې راغلی او خپل مور پلار ته یې سلام وکړ. د هغه پر سر د بګړۍ پر ځای یوه سپینه پټۍ تړلې وه. فرحت ورخطا او وېرېدلې څو ګامه وړاندې ورغله او ویې ویل: زویه، څه در باندې سوي؟ په سر دې پټۍ ولې تړلې ده؟ صدیق علي خان وویل: مورجانې، زه لږ ټپي سوی یم، اوس روغ یم، معمولي ټپي سوی وم، ګولۍ مې څرشنده تر سر تېره سوې وه. مراد علي وویل: مورجانې، ستا پام نه دی، ورورجانې ګډ ګډ روان وي. صدیق علي وویل: مراده، ته ډېر شیطان یې. مورجانې، ته اندېښنه مه کوه، پر آس مې له ډېر مزله سره پښې شلې سوي وي. معظم علي وویل: زویه، دننه راځه، صابره خدمتګارې ته ووایه چې دلته ډوډۍ راوړه. صدیق علي له هغه سره خونې ته ننوت او معظم علي هغه نږدې له ځانه سره کښېناوه او ورته یې وویل: زما دا تمنه وه چې نن سبا به تا ته کور ته د راتلو اجازه درکړي. صدیق علي وویل: پلارجانه، زه به یوازې 2 ورځې په کور کې پاتې سم. معظم علي وویل: ته اوس له کومه ځایه راغلې؟ صدیق علي وویل: پلارجانه، زه سیده له کوره کټ ته راغلم. ماهي ته نږدې په سمندري جګړه کې ټپي سوم. زما په کښتۍ 2 انګریزي کښتیو برید وکړ او له هغو نه مو یوه موږ ډوبه کړه، خو د بلې په ډزو موږ کښتۍ اور واخیست. یوه فرانسوي بیړۍ پر وخت زموږ مرستې ته راورسېده او انګریزي کښتۍ یې وغورځوله. موږ له خپلې کښتۍ نه سمندر ته ټوپ ووهه، فرانسوي ماڼوګانو راوایستلو او کالیکټ ته یې ورسولو. زه معمولي ټپي وم، خو څو ورځې مې آرام ته اړتیا درلوده.
6 ورځې به تېرې سوي وې چې انګریزانو کلیچري او ماهي ونیول او پر کالیچري یې یرغل وکړ. زه افسوس کوم چې د خپلو کارنامو په باب مې کوم ښه زیری نه دی راوړی. یوازې دومره ویلی سم چې د کومو 2 تونو تر ټولو ستر کالیکټ کلا پرېښودله، په هغو کې یو د کلا ساتونکی او بل زه وم. زما باور دی چې پوځ به مو ډېر زر راورسیږي او موږ به له ځن پرته انګریزان له هغه ځایه بیرته وشړو. د مسعود او انور څه احوال راغلی؟ محترمو اوریدونکو، دا چې نور څه حالات مخکې راځي، حیدرعلي او ټیپو سلطان به تر کومه ځایه پورې رسیږي، دا به په راتلونکي برخو کې واورو. تر هغه وخت مو پر پاک سپېڅلي ازل رب سپارم. شاد، آباد او ودان اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.